ننګرهار ته د متحده عربي اماراتو د مرستو دویمه جوپه راورسېده. د ننګرهار ولایت د رینور ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو لپاره د متحده عربي اماراتو د مرستو دویمه جوپه د 14 موټرونو په وسیله ننګرهار ته راورسېده. په دغو مرستو کې 1060 خیمې، 2500 کمپلې او بېلابېل ډول خوراکي توکي شامل دي. یادې مرستې د ولایت مقام دفتر رئیس مولوي شاهد نوراني ته د متحده عربي اماراتو د پلاوي مشر حمود العفاري له لوري وسپارل شوې. مسؤلینو د ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی سره د لیدنې پر مهال څرګنده کړه چې د کونړ ولایت لپاره یې هم په 14 موټرونو کې بېلابېلې مرستې رسولي او دا تازه جوپه د زلزله ځپلو کورنیو لپاره ځانګړې شوې ده. هغوی ډاډ ورکړ چې د نورو مرستو کاروانونه د الوتکو او سمندري لارو له لارې هم را روان دي او ډیر ژر به افغانستان ته راورسیږي. د ننګرهار مرستیال والي د متحده عربي اماراتو له عاجلو او اساسي مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې دغه توکي به په بیړني ډول د زیانمنو شوو کورنیو ترمنځ وویشل شي.